ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د یو څه چوپتیا وروسته د بي بي سي راډیو سره تازه مرکه کړې ده. ډاکټر صاحب غني په هغه مرکه کې د افغانستان د ملي ځواکونو په هکله غږېدلی دی او هغه ویلي باید ټول ماته بخښنه وکړي چې داسې یو حالات کې مې پرېښودل چې ټول لاړل د خپل کور نه بهر شول. هغه وویل په خپل کور کې مې یتیمان کړل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني له یو اوږد مهاله چوپتیا او د افغانستان له سقوط وروسته د افغانستان د نظام په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي غني بي بي سي راډیو سره په تازه مرکه کې د هغه ورځې په اړه وویل چې په ماسپښین یې له هېواد څخه ووت. ښاغلي غني د جمهوریت د سقوط د عواملو په اړه خپل لیدلوری څرګند کړ او د اګست په 15مه یې له افغانستان څخه د خپلې ناڅاپي وتنې دفاع هم وکړه. د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي ټول هغه کسان چې په افغانستان ملي ځواکونو کې وي او یا قطاعاتو کې وي بخښنه غواړم او ماته باید بخښه وکړي. هغه وویل ټول مې په خپل کور کې یتیمان کړل او پرې مې ښودل. ښاغلی غني وایي دوی پر ټولو ما باور وکړو او زه یې ولسمشر کړم چې ترڅو د هغوی ساتنه وکړم او د هغوی رهبر شم، خو نه داسې ونه شول. ما د افغانستان د ولس لپاره خپل هیواد پرېښود او هغوی مې یتیمان کړل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.